دا د مزار حلقه‌ای سرک دی، د ټول ښار نه تاو دی. شورای کمال نبی زاده دې خاطر دو خاطر دا ولایت دی، نور دو خاطر ټول اصلاحات اداری و څارنوالي و محکمه و ثبت احوال نفوس او اتاقای تجارت نظامی محکمه ټول بس سر د ایران قنسلګری د مزار 40 متره سرک دا زه به وزنو تاسو دا دو خوا به پیدا شو. دا 40 متره سرک دی، دو طرفانه سرک دی. دا د سیلو سرک دی، د مزار شریف د سیلو سرک 40 متره دی چې دا اوس فعلا دا د مزار حلقه‌ای سرک دی، د ټول ښار نه تاو دی. نو په دې سرک باندې ډېر معروف هوټل دي، لکه د ارګ هوټل، لکه خالد آرزو هوټل، لکه بهار کانټیننټل هوټل، او همداسې دا په میدان هوایي او په د کابل په اډه باندې دا نښلي، د ټول مزار نه دا سرک راتاو دی. نو او ډېر مجلل یې جوړ کړی دی، تاسو وینئ که نه چې هر طرف ته کلمې نوشته دي او سولر نصب دی، ګروپونه یې ټول د شپې نه روښانه دي، یعنې په ډېر یو ښه ډیکور باندې. دا د اشرف غني په دوران کې دي، موږ تاسو د تېر حکومت رئیس جمهور په وخت کې دا جوړ شوی، ډېر مجلل است. په دو کې بعضې رمپ ځینې دي چې هغه د آی اف سی په مالي همکارۍ او په تطبیق د کمیټې سویډن باندې د معلولینو معیوبینو د ګډانو وړاندوی دوی خاطره رمپ زینې جوړې شوي دي، مثلا د لاندې ځمکې لاندې سرک دي. نو په مجموع کې دا ډېر یو ښکلی او مجلله او سوتره سرک دی چې په دو باندې د غټ موټر ډېر د شپې نه رفت آمد کوه. دا موټر بیا حیرتان بندر خواته وځي او که نه دا د ښار چار در چار حیرتان بندر خواته هم وځي، هسې شمال خواته د نورو دریای آمو خواته هم ځي، او په ضمن کې بله موضوع یې ده چې د شبرغان، کابل، تخار، هرات په مجموع کې په دو 40 متره باندې څلورو خواو ته موږ وتی شو. په دو باندې نور بیا فرعي سرک د ښار سرک وصل دي. د هغې خاطره دا دومره ښکلی او سوتره سرک دی، وینئ که نه ډېر غټ هم دی، دو سرکه دی، ډېر ښه ځای دی، ډېر ښکلی. هوټلونه وینئ، سلطنت هوټلونه، د ارګ هوټلونه، ډېر مجلل هوټل په دو سرک باندې. موږ خو د بعضې سرکونه هغه نه د بعضې هوټلو نه تېر شو، ډېر مجلل. دا نو یو تجار ښاغلی زلمی دا هوټل جوړ کړی دی، وصال هوټل. او په دو سرک باندې یوه خوبایي دا ده چې ډېر غټ غټ او سوتره او د ښار معروف ترینه بلاکونه هم چنان دي، لکه صفا بلاکونه چې همده شیبه موږ او تاسو وینو یې مخکې. یوسف جان ته به همدلته یو بلاک ونیسو په دو ځای کې، ساعت به یې تېر وي، ټول ښار به ویني. یعنې نیازی صاحب دلته راځي؟ نیازی صاحب خو دربار نشین دی، مزار کې دربارونه لري دی خیره. د عباس ابراهیم زاده یا د عباس ډالر په نامه باندې، عباس ډالر په نامه دغه یې بلاکونه دي چې ډېر وړاندې که دغه مخ هغه وړاندې ډېر مجلله بلاکونه دي. په همدې 40 متره سرک باندې د عباس ابراهیم زاده بین المللي کتابخانه، بین المللي نه د کنفرانسو تالار او
انستیتیوت یې او بین المللي مکتب یې او بین المللي پوهنتون یې او بین المللي شفاخانه یې په همدې سړک باندې دي، ټول همدو 40 متره باندې. نو دې سړي د خپل وطن دپاره واقعا هر څه یې کړي، خو دغه ودانۍ او د افتخارات لکه پوهنتونونه، شفاخانې، مکتبونه، دا د افغانستان دپاره یوه سرمایه جوړه کړې ده. خیر دې شي. ډېر ښایسته. مشتمل رهایشی سلطان زاده. بله، او بلاکونه هم د دې مربوط کېږي. هغې کې بین المللي مکتب و چې هغه اوس فعلا بله خواته انتقال شوی دی. فعال خدای. فعاله دي، ټول فعاله دي. تالارونه یې فعاله دي، کتابخانه هم د هغه جاپاني د یاده ووتل چې شهید شو، هغه په افغانستان کې ډېر خدمات په جلال آباد کې ناکامورا ناکامورا کتابخانه او تالار یې د ناکامورا په نامه باندې هغه کړي. دا یې بلاکونه دي، نور بلاکونه دي. وینې ډېر ښکلي ځایونه په دې سړک باندې. دا د ښار یعنې هغه 40 متره او هغه د ښار نه وتلی سړک دی، ولې ډېر مجلل یې جوړ کړی، سوتره دی که نه، نظافت د هر امکانه. نن د جمعې ورځ ده، په دې خاطر باندې ښه دی، بیروبار ډېر نشته دی، ګڼه ګوڼه نن نو د جمعې ورځ ده، بروبار هم کم دی او سهار وختي ما ورته راوتلي یو. برنامې د APWD دي، هماهنګه کېږي به د خیره په راتلونکې هفته کې به د صلح و مشارکت او د حل منازعې او د مدیریت حل منازعې په هکله باندې به ښې ښې برنامې د رئیسانو د شوراو ته او کلانترانو ته او مخورو، سپین ږیریو، تور ږیریو، ځوانانو ته به د خیره ستاسو په استازی او د APWD په کوربه‌توب او د UKAID په مالي همکارۍ به دا برنامې برګزارېږي د خیره. انشاءالله. په دو برنامو کې چې یوسف جان وایي او دا ډیزاین د برنامو یې کړلی، بیا به یې نو بل رقم مزه کړله، ځکه یوسف ډېر شوقي سړی دی. د برنامو شوقي نه دی، د ډیزاین شوقي دی. دا افغان ترک دی، د مکتب دی د افغان ترک ډېر غټ مکتب دی په مزار کې، او دا هم د بلخ ولایت ګمرک ریاست دی. فعلا هم ما او تا په 40 متره سړک مخ پر ښار باندې روان یو چې په دو سړک باندې نو ډېرې غټې غټې مجتمع دي او شفاخانه ملکي همچنان په همدې سړک باندې ده. د سود بستر نظامي هم په همدې سړک باندې ده. زندان د بلخ هم په همدې سړک باندې دی. د جلب و جذب د اکاډمۍ د دو موضوعات هم په همدې سړک. پس نو دوستانو، زموږ سره د مزار شریف د ښکلي ښار ځینې ښکلاوې ووینئ. زه او زما ملګری لال محمد درویش بس په مزار ښار کې ګرځو. انشاءالله چې هغه ښه ښه ځایونه به تاسو سره شریک کړو، تصویرونه یې. دا سړک کومې خواته تللی؟ دا د شهید اسماعیل بلخي سړک په نامه معروفه دی او چارایي سید آباد ته په ضمن کې په دو باندې د عباس ابراهیم زاده پوهنتونونه، شفاخانې، کلینیکونه او کتابخانې، بین المللي مکتبونه دا دي. تاسو ټول سیاسي تالارونه یې چې دی په هغو کې جلسات کړل په تېر حکومت کې، دغه سیاسي تالار دروازه ده او دا یې پوهنتون دی. دا پوهنتون په بین المللي سطحه دا پوهنتون جوړ شوی دی او ډېر معروفه پوهنتون دی
په دې کې په یو ټایم باندې 15,000 نفره محصل کولی شي چې درس ووایي. ډېر یو معروفه پوهنتون دی او بله او په ډېر مجلل شکل باندې دا جوړ شوی دی. نو د دو مشابه پوهنتون د ساختمان د دیدګاه نه په ټول افغانستان کې نشته دی. دا یې پوهنتون شوله. او دغه دا نو دا ټول دې مربوط کېږي بعضې ځایونه دي او هغه وړاندې چې ځو انسټیټیوټ دی دغه اوس به انشاءالله ورته ورسو. په دې کې خارجیان دي او دغه بین المللي لیسه ده عباس ابراهیم زاده او انسټیټیوټ یې دلته دا هم ډېره د رهنورد په نامه ډېره معروفه لیسه ده. د رهنورد نوم په هغه باندې پوهېږي چې ولې دا نوم ورته دا د دوی مجتمع دي، ټولې مجتمع د عباس ابراهیم زاده دو باندې نوم ایښی ده. داسې په دې اساس باندې نه پوهېږي چې مثلا دغه نوم د رهنورد ولې ورته انتخاب شوی دی. د دوی د کورنۍ د کوم کس هغه دی که کومه رهنورد د دوی د کورنۍ هغه غوټ کوم نفر یې په رهنورد په نام او دا یې کتابخانه ده ناکامورا په نامه باندې دا کتابخانه ده او د تالار کنفرانس‌ها و نمایشگاه بین المللی رهنورد ډېره معروفه په لکاو کتابونه دلته دي. د علم په ډګر کې موږ ورته سلام کوو، خیر دې سي. دا چې دا ودانۍ یې کړي دي، خدمات یې کړي، موږ ډېر خوشحاله یو په دې اړه. په دوخوا په چلمتره باندې موږ راتاو شولو. اوس نو مستقیم په چوک خبرنګارانو باندې وځو. دا چلمتره دو طرفه سړک دی.